السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک پر بولو ناست دي او تشناب کې فیسبوک ګوري. په دا فیسبوک کې نو د الله جل جلاله نومان هم راځي، بعضې وخت د قرآن آیتونه هم راځي. نو دا د شریعت د نظره دا عمل څنګه دی؟ محترمه، دغه څوک چې له مخه یا پر بولو ناست دي فیسبوک ګوري، نو نه پوهېږم دا د فیسبوک دپاره بل وخت نه لري چې پر دغه ځای ګوري. دا د بولو ځای خو د ضرورت ځای دی، سړی ضرورت ادا کړي باید ځینې ووسي. او دا د قرآن عظیم شان یا د الله جل جلاله د نومانو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نومانو اسماء مبارکانو تعظیم فرض دی، واجب دی، ځکه دا شاعر الله دی. شاعر مه لره کوچنی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې به د ضرورت ځای ته تللی، هغه کمه انګشترۍ چې له ده سره وه هغه به ایسته کوله، ځکه پر هغه انګشترۍ باندې محمد رسول الله لیکلی. او فقهای کرام فرمایي وکه انګشترۍ و جیب ته وولېږي یا په موبایل کې قرآن عظیم شان یا په جیب کې، اولا او ښه کار دا دی چې د باندې سړی کښېږدي. که پر بیریږي چې څوک یې غلا کړي بیا صدرې په جیب کې مشکل نه لري. او دا چې موبایل دې راوکښئ که نمبرونه کې ګورې خو یو داسې نوم به وي چې په نومانو کې به تا عبدالله لیکلی یا به دې محمد لیکلی یا به دې محمد اکرم لیکلی. نو په اټټۍ کې د الله جل جلاله نوم الله د الله نوم دی، عبد که څه نسبت یې انسان ته کېږي، عبدالله الله بنده. نو عبدالله د عبد که د الله نوم نه دی، د بنده یو صفت دی د الله جل جلاله نوم، خو دلته ورسره ښکاره سو محمد اکرم. نو دلته خو دا د محمد نوم که څومره اوس پر دغه ایښول سوی دی پر دا سړي باندې، خو اصل کې دا د محمد لفظ ډېر د قدر لفظ دی، بلکې دغه حروف الف با تا ثا یا په بل اصطلاح الف ب ی، الف ب ت ث بیا تر ی پورې، دا ټول حروف یا توري دا واجب الاحترام دي. ځکه قرآن عظیم شان که تاسو در واخلئ له الف لام تر والناس یا تر الحمدلله یا قرآن عظیم شان تر هغه اخري آیات پورې چې والناس دي من الجنة والناس، دا قرآن ټول له دغه حروف حجاب څخه جوړ دي، له الفه تر یا پورې دا حروف دا توري په قرآن کې استعمال شوي دي. نو ځکه فقهای کرام وایي چې حروف الهجا دا الف با دا که یوازې هم واجب الاحترام دی. نو ځکه رد المحتار کې ابن عابدین رحمت الله وایي پر هغه ګډوه یا هغه لوښي بدنۍ باندې چې حروف هجا لیکلي په هغه باندې استنجا ول دا ناروا کار دی. نو اوس خو ګاډه واډه سو محترمینو، الله دې رحم وکړي پر بولو ناست بیا د بې معاف د فیسبوک ګوري. په دا خبرو کې خو نو نومان هم راځي. بس نه پوهېږم چې ولې موږ دومره دغه شاعر الله څخه چې هغه غټ غټ د اسلام علایمې دي چې د قرآن خدمت دی، د قرآن سره ادب دی، د قرآن عزت دی، هغه سره موږ دی بیا باک سولو. نو بل وخت به بیا په ټټۍ کې بیا قرآن عظیم شان لګولی هم به پروا نه ورکوي. دا خلک له دینه سره بې باکه سول، هېڅ شی انسان ته دومره تاوان نه رسوي لکه له دینه سره او دا د اسلام د غټو غټو شیانو سره بې ادبي کول. د سنتیاتو سره ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شرین سنت چې ږیره د په هغه باندې خلک اوس ملنډې وي، یو ښځه هغه مېړنه کوي چې ږیره لري. دا بله ورځ یو ځای چا زه ورغوښته ویلم مولوي صاحب زه لور ورکوم دغه زوم کوو ته یې وګوره دا زوم که ستا خوښ شو زه لور پسې ورکوم. نو بیا زه ورغلم خاطر را باندې و د دې سړي
هغه زوم چې رالي نو ښه متشریع او ږیره یې درلوده مال بس په ډېر ښه متشریع دی ږیره لري هغه ولوه مولوي صاحب یو ځای مرکز ته ولي هغه ورته دا ږیره لري که ږیره خري کوه مې که نه کوه دغه بیا د الله له دین سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتیاتو سره دومره بې ادبه سولو نو پر فیسبوک پر ټټۍ باندې د بولو پر ځای بیا د بې معاف فیسبوک دا مو د ایمان په تاوان دي دا چمونه دا مو د قبر په تاوان دي محترمینو فیسبوک څخه ځانونه لرې کړئ کاروبار کوي څوک پر کوي هغه دی بیا په دفترو په خونه کې فیسبوک استعمالوي او دا چې دی په ټټۍ کې فیسبوک استعمالوي د دې خو نو دا معنا چې دا نور وخت مې دی فیسبوک ته ورکړی د هغه د بولو ځای هم نه هیله کومه چې فیسبوک مې نه وي کتلی موضوع فقهیه صفحه نمبر 19 قضاء الحاجه جلد نمبر 40 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی الله دې وکړي چې موږ تاسو د دې شیانو سره ادب وکړو دا ټټۍ د دې ځای دی چې ضرورت ادا کړه بس وځه نور نه فیسبوکونه مه کې ګورئ والسلام علیکم ورحمة الله